بسم الله الرحمن الرحیم. اکثر زمونږه د ځوانان رونه خويندې چې کوم دي نو ډاکټر ته لاړ شي وي ډاکټر صاحب زما په مخ باندې دانې دي پیمپلز دي پی یا پښتو کې ورته ځوانه کې وي نو یې زما په مخ باندې چې کوم دي دا دانې دي اوس دا پیمپلز په مخ باندې ولې راځي او دې ته ځوانه کې ولې وي یعنی خصوصا چې کوم ځوان کسان دي کومې زمونږ ماشومان چې د بلوغت عمر ته رسي بالغ شي دغه زمونږ هلکان چې کله بالغ شي نو هغې په وجود باندې په مخ باندې خاص کر دا دانې ډېرې زیاتې وي الدو چې دې ته اکنی ویل کېږي او دا اکنی چې کوم دا د مخ نه علاوه په نور جسم باندې هم کېدی شي چې چرته سکین دی هلته کېدی شي چونکې دا د سکین یو کیفیت دی خو زیاتر چې کوم دی نو خیال چې کوم باندې ورپروزي نو هغه دا د مخ دانې دي چې کوم ته اکنی وي پښتو کې ورته ځوانه کې وي یا پیمپلز ورته وي نو اکثر که تاسو کتلی وي ډېرو خلکو دپاره دا د ډېر زیات پریشانۍ باعث وي ځکه چې یو خو په مخ باندې د دانې وي بلکې دا دانې کله خم شي نو د دې داغ پاتې شي یا د هغې چې کوم دی نو اکثر له هغه موړه غونته کې پاتې شي نو په چمړه باندې دانې ښه کېدو نه بعد هم د دې اثرات وي او ښکاري یا که دغه بالکل هغه موړه ویم نه سکین بالکل اوار شي د دې یو خړ داغ یا تور داغ یا تیرسري پاتې شي نو د هغې د وجې نه اکثر خلک پریشانه وي چېرې زما مخ نه دانې خو ښه شوې خو د هغې هغه داغونه پاتې شو نو دا پیمپلز یا د اکني دا ویسه شي دا کیږي ولې او څه داسې څیزونه دي چې د هغې مونږ خیال وساتو نو د دې به کمې به هم پکې راشي دا به ټیک هم شي د دې علاج په کومه طریقه کېږي د علاج کمې طریقې دي نو راځئ نن خبره کوو په دې ویډیو کې اکني چې کوم دا نو دا چمړه زموږ خدای پاک چې کومه جوړه کړې ده نو هغه داسې ده چې په دې کې مختلف لیئرز دي پروټیکټیو اپیډرمس دی یعنی بیروني لیئر دی چې په هغې کې خلیې دي بیا ورلاندې کنیکټیو ټیشو دی ورلاندې فیټس دي داسې مختلف دغه دي خو د سکین چې دا کوم لیئرز دي نو دې کې مختلف خلیې دي او د دې خلیو په منځ کې زموږ سویټ ګلینډز او سیبیشیس ګلینډز دي یعنی کوم کې چې خوله راځي هغه مسام او کم کې چې داسې یو تیل غونته کې یو رطوبت راځي چې هغې ته سیبم ویلی کېږي نو هغه زمونږ دا مخ غوړ ساتي زمونږ دا سکین چې کوم دی نو دا پروټیکټډ ساتي په دې باندې یو لیر جوړ کړی وي او دا اکثر لا په ګرمیانو کې یا په دې کې خولم زیاته شي دا مسام نه چې کوم دی نو دغه سیبم هم زیات شي بیا دې سره اکثر که تاسو کتلی وي په دې مسامو کې په دې پورس کې یا د سوري چې کوم دی په دې کې دا خوله چې روزي اکثر د دې د ټیوبز بلاک شي د دې سیبیشیس سیسټ چې کوم ټیوب دی اکثر هغه بلاک شي نو اوس سیبم یا خوله خو دننه جوړیږي په سکین کې خو بهر ته راوتی نشي بیا د بیروني عوامل چې کوم دي یعنی دوړه ده لوګی دی مختلف داسې څیزونه دي د سکین اریټیشن دی د سکین بار خوږېدل دي د هغې د وجې نه یا په سکین باندې اکثر خلک چې کوم دی نو دا واټر پروف او د آیل پروف او د مختلف قسم میک اپونه لګوي نو دغې د وجې نه هغه مسام بند شي د دې سکین پوره طریقې سره صفایي یا کلینزینګ نه کېږي فیس واش صحیح نه وي د مخ چې کوم دا فیشیل دی دا صحیح نه وي چې کوم په کومه طریقه کې دا سټیم سره یا دې سره نو هغې د وجې نه دې مسام چې کله بند شي دا بهر نه پې ګند راشي دننه طرف نه پکې ګند راشي بل دا چې کوم سیل یا کومې خلیې زموږ په سکین کې هغه ډیډ شي مړې شي ختم شي ویر اینډ ټیر د وجې نه نو هغه د سکین سرفیس ته راشي سکین هغه پیل آف کي او نوې سکین روزي نو اکثر د هغې هغه مټیریل دننه پاتې شي نو اوس دا مختلف قسم دا څیزونه اکثر بیا په دغه کې انفیکشن وشي نو د هغې د وجې نه که تاسو ګورئ معمولي شان پیپ هم پکې وي او دغه چې کوم دی یعنې پس چې څه ته وایي زیار غونته کې سر یې کړی وي دا دانه چې کوم دی غټېږي او ورسره چې کوم دی خارښ هم کوي درد هم کوي سوځی هم کوي او په مخ باندې ډېر هم شي نو چې د چا آیلي سکین وي زیاتر په هغه خلکو کې دا زیات کېدو چانسز وي بله دا دی چې په دې کې یو جینیټیک دغه هم شته چې موروثي طور یعنې د چا په والدینو کې دا زیات وکېدی شي هغه خلکو ته هم زیاتې خانداني طور څه خاندانونه داسې چې د هغې ته د پیمپلز یا د دې ځوانګو کېدو دا چانسز چې کوم دی نو دا زیات وي خو زیاتر دا اندروني او بیروني عوامل چې تاسو ته مو ویل د سکین او د انوایرمنټ یعنې زموږ د ماحول دا پکې ډېر زیات اثر لري بل اندروني څیزونو کې یعنې خپل بدن نه چې کوم څیزونه دي په هغې کې زموږ ډایټ ډېر زیات امپورټنټ دی ځکه چې موږ د هغه څیزونو خوراک کوو چې په کوم کې کاربوهایډریټس یا خواږه ډېر زیات دي یا فیټس آیلز چربي دا څیزونه پکې زیات دي د دې خوراکونو موږ استعمال زیات کوو نو دغه خلکو ته بیا د پیمپلز کېدو چانسز زیات وي پرسنل هایجین پکې ډېر زیات ضروري دی چې د مخ صفایي د سکین صفایي روزانه لمبا صفا سوتره اوسېدل او خپل مخ یا د خپل سکین صفایي داسې طریقې سره کول چې دغه کسان د پیمپلز ته یا د دانو ته ایکسپوز کېږي نه یا دا پکې راځي نه دا ډېر زیاتې ضروري خبرې دي نو دې کې پرسنل فیکټرز هم دي جینیټیک فیکټرز هم دي زموږ د عاداتو هم پکې ډېر رول دی او د انوایرمنټ هم پکې ډېر زیات رول دی څنګه چې ما وویل صفایي خیال ساتل د خپل سکین خیال ساتل او نور چې کوم دی داسې یو څو څیزونه یې زه تاسو ته ښیم چې د هغې د وجې نه ستاسو دا پیمپلز چې کوم دی دا به کم نه کم جوړېږي خوراک کې شنې سبزیانو زیات استعمال کوئ د اوبو زیات استعمال کوئ فیټس
چربي دا کمه استعمالوي، ایکسرسایز کوي، نو دې د وجې نه چې کوم دی ستاسو سیبم به کم جوړیږي، ستاسو سویټ یعنی خوله چې ایکسرسایز سره وجود نه وجود دا مسام دا ورسره صفا کیږي، د سکین صفایي کیږي، او بیا هغې نه بعد چې کله ته راشي او صفا سوتره ولامبې بهر نم چې تا کوم ډسټ اغشتی وي، کومه دوړه راغلي وي، کم لوګې وي، یعنی نن سبا د انوایرمنټ داسې دی تقریبا په روډونو باندې ګاډي ډېر زیات دي، دوړه ډېره زیاته ده، کاربن ښه ډېر دی، ګندکر ښه ډېر دی، ټول زموږ سکین کې د مسام کې انخلي. نو د خپل سکین صفایي ښه طریقې سره کول چې کوم دی هغه مونږه د دې نه بچ کولی شي. بیا د سکین کیر کې چې کوم امپورټنټ چیز دی هغه څنګه چې مو ویل چې دغه برانډډ چې نوي مطلب ارزان او د کم کوالټي ولا چې کوم دا میک اپونه زمونږ د خويندې استعمالوي، یا دین علاوه نن سبا یو بل ټرند دی چې جی واټر پروف میک اپ او فلانې میک اپ هغه ولګي جی سهار نه تر مازیګره لګېدلی وي، دا مسام بند وي د چمړې او په هغې باندې چې کوم دی نو دا اکثر له هغه پورس کې هغه مسام کې دا مستقل طور د دغه پارټیکلز انخلي هغه بلاک کي او د هغې د وجې نه د سکین خرابېدو دا چانسز د پمپل چانسز چې کوم دی دا زیات شي. بیا خوراک کې چې څنګه مو ویل چې کاربوهایډریټس او فیټس که تاسو زیات استعمالوي د هغې احتمال زیات شي او دغه خلکو ته زیات خطرات وي چې د پمپلز یعنی ځوانه کې راشي. بیا چې کله ایکسرسایز خبره مو وکړه، د ډایټ خبره مو وکړه، شنې سبزیانې، فروټس، او خصوصا په فروټس کې بیا هغه فروټ چې کوم کې وایټامین سی ښه ډېر دی، کوم کې اوبه ښه ډېرې دي، کوم کې منرلز ښه ډېر دي، لکه نیمبو، سنګترا، هندوانه، دا داسې څیزونه چې دا موږ څومره زیات استعمال کوو د هغې سره سره چې کوم دی زموږ د سکین امپروف کیدی شي. خصوصا انار شولو دا داسې څیزونه دي. دې باره کې یو میت دی چې یاره جي د فلانې کس چې کوم دی ډېر ګرم خوراکونه کوي او د دې سره هم دا څیزونه زیاتېږي. واقعي خبره ده چې کوم داسې خوراکونه دي چې هغې سره ستاسو د بدن ګرمایش زیاتېږي، خوله زیاتېږي، سیب هم زیاتېږي، هغې سره دا زیاتېدی شي، خو ضروري نه ده چې مطلب دا دغه زیات شي. سیب هم پروډکشن زیاتتر هغه خلکو کې کیږي چې چاته د چا نه خولې هم ډېرې ځي، د چا وجود غټ وي، د چا وزن زیات وي، د چا کولیسټرول یا لیپډز دا ډېر رینج وي، د چا وجود کې چربي ډېرې، هغه خلکو کې دا زیات کیدی شي. بل خپل سکین کیر وکړئ، اکثر خیال ساتئ چې د شیف دوران کې زموږ چې دا کم هلکان دي چې دا نه زخمي کوي، اکثر خلک یې شوکوي، ټراما ورته کوي، ګوتې ورسره وهي، ګرۍ یې بار بار، نو دا نورم خرابېږي، هغې سره دا نورم زیاتېږي. بل دې کې اکثر انفیکشن وي، هغه ګوتو سره مونږ اکثر دا د یو ځای نه یو سو بل ځای ته هلته کې بیا انفیکشن وشي. نو چې دا چې څونه مونږ نه چیړو ګوتو سره هغه همره زیات ښه وي. خپل نوکان دا کم ساتئ چې دا بار بار خارښ سره او دغه سره دا مونږ ډیمیج کوو نه، دې له زور مه ورکوئ، دا ډیمیج کوئ ما، دې سره نارمل سکین چې کوم خلیې دي هغه هم ډیمیج شي او بیا د هغې په وجه باندې تاسو دا پمپلز چې کوم دی دا نور زیات شي. ښه کوالټي والا یو سکین مویسچرایزر او کلینزر دا استعمالوئ. داسې ډېر زیات غوړ کریمان او دا څیزونه تاسو د ډاکټر مشورې نه بغیر مه لګوئ، ځکه چې ستاسو سکین ټیکسچر ستاسو ډاکټر ته معلوم دی، د هغې مطابق په تاسو ته هغه خپل کریمز یا مختلف داسې څیزونه درکوي. بیا چې کوم دا مویسچرایزر جیل دی لکه ایلوویرا جیل شو، بیا دا نیچرل څیزونه چې کوم دي لکه نیمبو شولو، بادرنګ شولو، دي کې اوبه هم ښه ډېرې دي او هغه څیزونه دي چې کوم ابزورب کېږي په سکین کې. نو که تاسو کتلي چې اکثر له دا خلک د سکین کیر کوي نو هغې نیمبو پې استعمالوي زیاتتر، یا د نیمبو اوبه استعمالوي، په اوبو کې لږ نیمبو واچوي، هغې سره صفایي وکړي، او یا که تاسو کتلي په دې خپلو سترګو باندې بادرنګ ایښلي وي، خپل سکین باندې چې کوم دی نو فیس واش لګولی وي، هغې سره دا کېږي. نو که بادرنګ یعنی کیرا یا نیمبو دې سره تاسو د سکین صفایي کوئ نو هغه هم ډېره زیاته ښه ده. بل دا چې صفا اوبو سره خپل مخ بار بار وینځئ، ورځ کې 15 وخته اودس که تاسو کوئ نو دغه شیزونه ډېر زیات کم شي. دې باندې دا مختلف قسمه کریمونه یا دغه دا څیزونه بالکل مه لګوئ چې دا 4-5 قسمه کریمونه یو ځای کړي او دا ولګوئ. او خصوصا زما هغه خویندو ته دغه دی چې د خپلې فارمولې جوړې کړي دي چې جي یو دا کریم والا بل هغه کریم والا، او په هغې کې اکثر بیټنوویټ چې کوم دا ډېر های پوټنسي سټیرویډ دی، نو اوس دا که ته د مخ په سکین باندې ولګې نو دا ستا سکین تباه کوي. نو ځان له په کور کې د فیرنس او وایټنینګ کریمز مه جوړوئ، خپل ډاکټر له لاړ شئ، سکین سپیشلیسټ له لاړ شئ، میډیکل سپیشلیسټ له لاړ شئ، او به تاسو ته وایي چې ستاسو د سکین مطابق ستاسو د سکین کلر دپاره یا سپینېدو دپاره، فیرنس دپاره تاسو دپاره کم موضوع کریم دی هغه به تاسو ته ولیکي. میډیکیټډ کریمز به تاسو ته درکړي. نو دا بازارونو کې په دکانونو کې دا په 130 روپۍ باندې چې کوم ملاویږي او مختلف دا سپینې انګریزانې پرې جوړې کړي او تاسو ته وایي چې سکین به داسې شي، نو دا دوکه ده. دې کې ستاسو سکین نور زیات خرابېږي. نو خپل سکین ته کیمیکل ټراما مه ورکوئ په دې کریمونو او په دې څیزونو باندې. بیا جناب د خوراک، ایکسرسایز، سکین کیر د دې ذکر ما تاسو سره وکړو. اکثر خلک دا وایي چې دا شین مرچکې مه خوره، دا تاسو دپاره نقصان دی. خو زه نن ستاسو دا میت لرې کول غواړم. شین مرچکې چې کوم دی دا دې دپاره ډېر زیات ښه دی، یعنې دې کې انټي اکسیډنټس دي. دا ستاسو سکین که چاته د ایکنی وي او هغه د شملا مرچ یا شین مرچکې
د دې استعمال که خپل خوراک کې کوي نو هغه ته نقصان نه ملاويږي، هغه ته فایده ملاويږي. بل څنګه چې تاسو ته وایي چې هغه فروټ چې کوم کې وایټامین سي زیات دی، اپل شلو په هغې کې وایټامین اے شته دی، نو هغه سیزونه دي چې هغه ستاسو سکین کیر کې ډېر زیات ښه دي. بیا چې کوم دی نو تاسو که د وایټامین ډي استعمال کوئ، کیلشیم وي، دغه وي، دا سیزونه ستاسو سکین دپاره هم ښه دي، ستاسو صحت دپاره هم ښه دي. نو دا شوده یا پی دا که استعمالوئ دا بالکل استعمالولی شي. ماسته لسی دا که استعمالوئ، دهی لسی دا بالکل استعمالولی شي. خو دغه ملایي یا دا کوچ یا دا کوم مکھن وغیره چې دي کوشش کوئ چې دې نه ځان ساتئ، ځکه چې دې کې فیټس ډېر زیات دي او دا سیزونه چې کوم دی نو ستاسو سکین کې خاص کر د اکنی والا پرابلم چې چاته دی هغې کې اضافه کولی شي. نور چې کوم دی خپل نیچرل خوراکونه تاسو جاری ساتئ. ښه دا جنک فوډ چې کوم دی، دا سپایسي فوډ چې کوم دی، دا ډیپ فرایډ سیزونه چې کوم دي، نن سبا دا پیزا برګر ورګر دا سیزونه که کوم ماشومان یا کوم هلکان جینکې دا ځوانان دا زیات استعمالوي نو هغې ته دا پرابلم زیات کیدی شي. که چاته دا پرابلم وي دې سره ډېر زیاتې وي دا دانې، دا بار بار دې کې پیپ راځي یا چې کوم دی دا ډېر زیات خارښ یا سوځی کوي یا دا په سایز کې ډېرې غټېږي او ډېر وخت ته پورې دي او دانه راغه او ختمېږي نه، نو تاسو خپل ډاکټر سره ضرور مشوره وکړئ، ځکه چې دغه ټایم کې بیا تاسو له ډاکټر ته تګ پکار دی او دغه ټایم کې بیا دا کوم نیچرل ریمیډیز چې کوم دي دا به پکار نه راځي. دې سره به تاسو ته د علاج ضرورت هم وي بیا انشاءالله. نو امید لرم چې د هیلث ټپس حوالې سره کوم معلومات زه تاسو سره شیر کوم دا به ستاسو دپاره فایدهمند دي او که تاسو ګڼئ چې دا فایدهمند دي نو دا ویډیو لایک هم کړئ او شیر هم کړئ. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.